سلامونه نیکلی دوستانو راځئ نن دغه ښایسته خبر د اوبر ډریورانو د خاطر دی. هر هغه څوک چې اوبر ډریوري کوي د هغې بیکګراوند او د هغې هغه ډریوري چې دی په لوړ انداز باندې ریټینګ او 5 سټار لري، یعنی پلټینیم او ډایمنډ کې خره لري. نو هغې دپاره ښه خبر دا دی که چیرته دغه کس غواړي چې برقي ګاډي واخلي نو اوبر ورته 4000 روپۍ همداسې بخششي ورته ورکوي. اوبر ورته 4000 ډالره بخشش ورته ورکوي که چیرته کومه ګاډی دغه لري او دا غواړي چې دغه ګاډی تبدیل کړي، یعنې دا ګاډی ورکړي یو برقي کمپنۍ ته او هغې نه یو برقي ګاډی واخلي یا دغه ګاډی خپله خرڅوي سره غم کوي. نو دې په اړه بیا هغوی سره تاسو وضاحت وکړئ، هغوی نه وضاحت وغواړئ، خو زه هغه لنډ تشریحات یې درته درکوم چې مثال دغه اعلان شوی دی. خبره یې دا دی چې هر هغه څوک چې اوبر ډریوري کوي اوس فعلا 5 سټار دی او ریټینګ یې ښه دی، بیکګراوند یې ښه دی، کوم مشکل نه لري. نو او دغه یې چې دی هغه رینکینګ یې چې دی پلټینیم او ډایمنډ کې ښه لري. نو هغې د خاطره که چېرته دغه فعلا دپاره ګاډی چلوي او ګاډی چې دی برقي نه دی، نو که چېرته دغه برقي ګاډی اخلي د کمپنۍ څخه او کمپنۍ به هم هغوی ورته ښیي چې فلاني کمپنۍ ته لاړ شه، هغوی به درته ګاډی درته درکوي او هغوی ته 4000 روپۍ ډالر دا پکې اچوي، یعنې اوبر درته اچوي چې ته وکولی شې چې دغه ګاډی واخلئ. نو هغې د خاطره هر هغه څوک چې شوقیان دي برقي ګاډي دي او غواړي چې برق باندې خپل ګاډي وچلوي اوبر وکړي، نو هغې د خاطره دا ښه فرصت دی، ښه چانس دی هغې خلکو دپاره. نو دا په کوم ایالتونو دا چې دی اوس فعلا د خاطره چې دی په نیویارک کې دی، لکه چې او درې نور ایالت دی چې زه دلته هغه په یادو مې زده نه دي چې دلته زه درته لیکمه. دا بیا ویې ګوره په دغه څلورو ایالتونو باندې نیویارک 100% مانچستر دی چې منچستر دی هغه هم پکې ده او دوه نور ایالتونه پکې شامل دي. دغه څلور ایالتونو کې هر هغه افغانان دوستان چې اوسیږي او تاسو یې پیژنئ کولی شئ چې دغه ویډیو ورته واستوئ او دغه فرصت څخه ګټه واخلئ. نو دا هم ستاسو دپاره دا دی چې 4000 روپۍ به هم لاسته راوړئ او بل چې دی تاسو داسې کمپنۍ ته معرفي کړئ چې هغوی درته کولی شي چې هغه ګاډی هم په قرضو درته درکړي او که چېرته په نغدو یې اخلئ ښه ترخه. هغه اوس مې یاد ته راغی هغه ایالتونه چې پکې شامل دي نیویارک دی، کالیفورنیا دی، کولراډو دی او هغه بل مانچستر دی چې دا ایالتونه پکې شامل دي. په دغه ایالتونو کې هر افغان دوستان چې اوسیږي کولی شي چې دغه چانس څخه ګټه واخلي او دغه چانس نه په پوره اندازه ګټه واخلي، ځکه چې دا ډېر ښه فرصت دی او ښه چانس دی ورته چې دغه ترلاسه کړي. نو دغه هر هغه څوک چې اوبر چلوي او اوبر ډریوران دي نو دغه فرصت نه دغه کې او ځکه چې اوس فعلا چې دی او دا وضعیت مارکیټ داسې په داسې شکل روان دی چې هغه دغه هم سخت دی، څه ورته وایي تیل هم ګران دی او نور چې دی د اوبر کاروبار چې دی داسې خاص پیرې صحیح نه ورکوي، یعنې مثال هغه کومې پیرې چې هغوی درته درکوي هغه دومره دی چې حتی هغه میل نه هم هغه پیسې کمي یعنې میل یې جګي او دغه پیسو اندازه یې چې دی کمي. نو هغې د خاطره د برقي ګاډو څخه استفاده کول په دغسې شرایطو کې دا زما په نظر لازم او ښه خبر دی او هم به وروره ښایسته پیرې به هم درته درکوي، ځکه چې هغه وخت بیا کولی شي چې دغه ګاډو ته ښه پیرې ورته ورکړي او که چېرته ښایسته پیرې هم نه وي نو ځکه چې هغه بیا برق دی نو برق باندې کولی شي چې هلته بیرون نیم ساعت د خاطره په دغه چارج سټیشن کې وړه هلته دروه چارجوه نو هغې نه وروسته وباسه. نه پوهېږم چې هلته به د چارج سټیشن کې 100 روپۍ د نیم ساعت یعنې فول چارج د خاطره 100 روپۍ اخلي، د هغې ماته پته نشته دی. نو هغه معلومات به هم هغوی به درته درکوي یا به هغوی سټیشن بیا داسې کمپنیانې ډیلرشیپونه دي چې هغوی ځان ته شاید دغه لري سټیشنونه لري چې هلته ډسکاونټ درته درکوي او یا بیخي درته فری انسټال کړي درته، نو هم کور کې هم درته کولی شي چې دوی انسټال کړي. نو هغې د خاطره که چېرته تاسو اوبر ډریوران هستئ او یا نور دوستان هم او فامیل هم دوستان هم اوبر ډریوران دي نو دغه ویډیو حتمي او ضروري ورسره شریک کړئ تر څو دغه خبر څخه خبر اوسئ، ځکه چې دغسې خبرونه چې دي ډېر داسې عمومي نه نشریږي او تر څو چې خپله ورپسې ونه ګرځي او معلومات ورپسې ونه کړي نو هغې د خاطره دغسې خبرونه هېڅکله د مستقیم د نیوز څخه نه نشریږي. نو هغې د خاطره دغه ما غوښته چې دغه یو عامه پوهاوی ویډیو تاسو ته درکړم. نو تاسو کولی شئ چې دغې
او ویډیو څخه ګټه واخلئ. بیا نو دا زما یو عامه پوهاوی دی چې ما کوم معلومات چې درلوده هغه مې درته درکړه. بیا نور معلومات چې دی ته کولی شي چې خپله اوبر سره وکړې، اوبر پلیټفارم ته زنګ ووهه، هغې کسټمر سروس لري، هغوی به درته ټول هغه معلومات درته درکړي، اپوینټمنټ هم درته جوړوي کمپنۍ سره چې په کومه ورځ چې هلته لاړ شي. نو هغې د خطره ده به لازمه وي چې هلته لاړ شي او نږدې نه هر څه وګورئ. بیا هم ډیره مننه، ژوندي اوسئ او ویډیو د نورو دوستانو سره شریک کړئ، لایک کمنټ کړئ او د سبسکرایب بټن کلیک کړئ او زما پیج فالو کړئ. بیا هم مننه. سلام علیکم.